تازه خبر: طالبانو د خوشحال سادات د بیرته راتګ اعلان وکړ. تازه خوشحال سادات له طالبانو سره په خپله مرکه کې څه ویلي دي، هغه د پخواني حکومت په اړه څنګه پټ رازونه خوشحال سادات افشا کړي دي. نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. خوشحال سادات د ما سره اوس هم 12 منټه میسج ده. خوشحال سادات چې کله هم حکومت اعلان سو، زه ټول افغانانو ته ډاډ ورکوم، ژمنه ورسره کوم چې دی به هوایي میدان ته ورځي او موږ به انشاءالله خپله قطعه چې 140 کسان دي دغه به هم ځان سره بیایو او عام ولس د کابل دا به هم ځان سره بیایو. اعلان به کېږي چې په دغه تاریخ راځي او کابل ته به هرکلي ته ورځو. دا مې ورسره ژمنه ده او دلته به ښه ښایسته او منظم نظامي دنده هم ورکول کېږي. کور آباد دا به تاسو خپله بیا به وګورئ انشاءالله. جنرال صاحب چېرته دې پیدا کړو چې اوک زه سره واخلو جنرال صاحب؟ او بله خبره دا ده چې د دې په خاطر چې ما ورته ویلم المیسج د زه نشر کم وای نه، نو کوای سي یو څه برخه در باندې اورېدلی هم سم، خو د ما په خبرو اعتماد وکړئ انشاءالله. سل دروغ نه درته وایم. نه بس صحیح ده، تاسو وویل دا خو ډیر اعتماد جنرال صاحب همې کې الله پاک دې ژوندی لره جنرال صاحب. هغه خلک چې د مونږ هېواد ته خدمت کوي اوس عفه ده، مونږ ورته لبیک وایو، مونږ خپل د خولې مړۍ ورسره نیمو. په بالله که درته دروغ وایم نو که هغه خوشحال سادات وي، که هغه په اردو کې نور کدرونه وي، خدمتي خلک وي، د نورو هېوادونو د سترګو ازغي، دا خوشحال سادات ځوان ده، تعلیم یې کړی دی، دې په خاطر یې کړی ده چې هېواد ته خدمت وکړي. دا چې مخکې هر رقم نظام و هغه به بیا تاسو خپله د خوشحال سادات له خولې واورئ. دا خوند نه کوي چې زه یې درته ووایم. هغه ویل چې ما یو ورځ په دې هېواد کې چې اول په دنده ګمارل شوی یم په اخلاص مې کار کړی، په دویمه ورځ زه پوه شوم چې دا هېواد زموږ نه ده. نو اوس که چېرته ما ته موقع راکول سي نو زه خپل هېواد ته په صداقت، په رښتینولي، بې له دې چې کوم امتیاز واخلم